د لیمو حیرانوونکې ګټې. سلام، وخت مو په خیر. ښه راغلاست زموږ فیسبوک پاڼې ته او یوټیوب چینل ته. هیله ده چې تر اخره پورې زموږ ملتیا وکړئ. لیمو په خپل ځان کې ډېرې ګټې لري او حتی د ډېرو ګټو له وجې ورته د پوره دواخانې لقب ورکړل شوی. ځینې ګټې په لاندې توګه درسره شریکومه. 1. لیمو د هر رنګه ویروسونو سره ضد دی، ځکه نو د زکام، پوزې بهېدنه، سترګې بهېدنه او دې ته ورته ټول امراضونو څخه انسان ساتي. لیمو د ویټامین سي خزانه بلل کېږي. 2. د بندونو د دردونو مخه نیسي او روماتیزم په علاج کې ښه رول لوبوي او همداسې اعصابو ته آرام ورکوي. 3. که وخوړل شي یا په جلد باندې ولګول شي د جلدي حساسیت لپاره ګټور تمامېږي. 4. د ښځو لپاره په رحم دننه د وینې بهېدنه کموي. 5. د صحت په ساتنه کې ګټور تمامېږي او همداسې د جسم د قوت مدافع تقویه کوي. 6. د مخدر موادو د نشهیي څخه د علاج لپاره کارول کېږي. 7. که هر سهار یو ګیلاس اوبو ته د یو قطره لیمو واچول شي د عینې د ساتنې او په صفایي کې مهم رول لوبوي او معده د زهریاتو څخه پاکوي. 8. په جسم کې طبیعي توازن ساتي. 9. د سرطان د خپرېدو مخه نیسي او نه پرېږدي چې هغه په چټکۍ سره وده وکړي. 10. د معدې چینجي له منځه وړي. 11. د وینې فشار تنظیموي او که چیرته د وینې فشار لوړ شي نو تر ټولو اسانه او چټکه علاجي مرسته د لیمو جوس ورکول دي. 12. د تنفسي امراضو لکه ربا د جانبي عوارضو مخه نیسي او د ناروغۍ په تخفیف کې ګټور تمامېږي. 13. د سترګو د ډېر مشکلاتو لپاره مفید مواد لري، کوم چې د سترګو د ډېرو مشکلاتو مخنیوي لپاره کارول کېږي او د سترګو دید صفا کوي. 14. او که څوک چې په شوګر مرض مبتلا وي د هغه په وینه کې د شوګر توازن سبب ګرځي. ورځني چارو کې د لیمو استعمال او ګټې. 1. لیمو که په بدن باندې د زیتونو د تیلو سره ولګول شي نو دا ډیر زیات ګټور تمامېږي او خصوصا په جلد کې چې کوم خلا وي مړې شوي وي د هغې په راژوندي کېدل کې مهم رول لري او همداسې جلد ډیر ملایم او تر و تازه کوي او همداسې د تور داغونو څخه د علاج لپاره کارآمد ثابتېږي. 2. د ویښتانو د ښه علاج لپاره لیمو ډیره مهمه دوا ده. د لیمو جوس د ویښتانو ریزش ختموي. که د لیمو پوستکی جوس کړئ او بیا د لیمو په ویښتانو باندې ووهئ وروسته به هغه په اوبو باندې پریمنځئ نو ستاسو ویښتو ته به ځلا ورکړي. 3. د غسل وروسته د خولې د بوی ورکولو لپاره هم کارول کېږي او جسم د ښه بوی لپاره هم مهم رول لري. 4. د غاښونو د زیړوالي د ختمولو لپاره هم ښه کار کوي چې د غاښونو د کریم سره ولګول شي او یا په یو ټوکر باندې لیمو واچول شي او غاښونو باندې وموښل شي. د نوکانو د تقویت او د ښایست لپاره هم کارآمد ثابتېږي چې د زیتون د تیلو ترڅنګ په لیمو باندې نوکان غوړ شي.